سلامونه مینه احترامات ادب مې ومنئ د پټولالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو په دې هیله چې روغ او خوشاله وایاست تاسې ادبي ملګری احمد الله وفادر سره یو ځل بیا د پټولالونو په ادبي خپرونه کې ملتیا کوي د وادي سره سم دا ځل را سره بیا نوکې شاعر غزل بول شاعر د ترنم بلبل را سره تاج ولی رحیمزی ملتیا کوي رحیمزی صاحب ته د پټولالونو په ادبي خپرونه کې ډیر زیات سلامونه مینه احترامات رحیمزی صاحب سلامونه او مینه مې ومنئ مننه وپاسه زه هم تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته او ټول لیدونکو ته سلامونه او مینه او ادب وړاندې کوم مننه رحیمزی صاحب کو راشو د شاعرۍ برخې ته څومره موده کیږي چې شاعري کوي وخت څومره کیږي د شاعرۍ خو وپاسه زما ډېر وخت کیږي که درته ووایم چې زه ډېر کم کوم چې بعضې شعرونه به زما ذهن له راتلل خو ما چې د قلم راخستی دی و بعضې بیتونه او مثال غزلې ما په خپله کتابچه کې نوشته کړي تقریبا زما د شاعرۍ کیږي دا 17 کاله غالبا کیږي 17 کاله بلا ډېر زیات عمر دی خو دغه 17 کالو کې چاپ اثار بم لري نظمونه به مو لیکلي وي غزلې به مو لیکلي وي تر اوسه مو کوم چاپ اثار شته یا په راتلونکي کې ورته کومه هیله آرزو لرئ بالکل مننه وپاسه که څه هم ما خو فکر کوم چې کېدای شي 17 کاله نورم تیر شوي زما شعري ټولګه له چاپه نه وي راوتلې خو دا هم د دغو ملګرو برکت دی چې اسماعیل انګار نعمت الله مامونزی حسین ارشاد تالاش محترم تایید افغان صاحب د دې مینه او هلې ځلې وي او د ملګري هیر شي سراج الدین وصال صاحب هم دی چې هغو زه دې ته تشویق کړلم او ما ته یې ویل چې شعري ټولګه چاپ کا نو ما شعري ټولګه چاپ کړه چې د هغه نوم دی ما به نه هیروي ما به نه هیروي ډېر ښه په دغه کتاب کې دغه درانه ملزل کومه برخه پکې ډېره ده مننه ما په دغه شعري ټولګه کې ټولې غزلې دي نظمونه پکې نشته دی ټولې غزلې دي حماسي دي او عشقي دي او سولې په شکل باندې چاته کېناستلی لارښوونې ده بالکل دا خو وفا صاحب ظاهره خبره ده چې د یو لاس ټک نه خیږي که نه پښتو کې متل دی نو شاعر که هر څومره پیاوړی وي هر څومره ښه غزل ولیکي نو بیا هم تر هغه پورې په غزل باندې زړه اوبه نه څکي تر څو چې نورو ملګرو سره یې غزل شریک کړی نه وي او هغو ورته ډاډ نه وي ورکړی هغو ته مثال نیمګړتیاوې په ګوته کړي نه نو زه هم که غزل ولیکم نو هرومرو همدغه ملګري تا ته مایل کړي چې اسماعیل انګار دا تر څنګ مې ناست دی بېرته زما هم ماما مې هم دی محترم نعمت الله مامونزی صاحب تایید افغان صاحب دا ټول ملګري چې دي دغو سره زه خپل غزل شریکوم نو زما کومې نیمګړتیاوې چې دي هغې ما ته په ګوته کوي او د هغو په غزلو کې چې کومې نیمګړتیاوې هغې که زه خپل نظر شریکوم په ګوته کوم او ته نه البته نظر سره شریکوم ډېره زیاته مننه کوم رحیمزی صاحب هغه مهمې پوښتنې حل شوي راځو له تاسې غزل اورو دغه درنو ملګرو ته مسافرو ملګرو ته د مسافرو په اړه به مو شاعري کړي ځکه 17 کاله ډېر عمر دی دغه کې به م ډېره زیاته شاعري کړي دغه درنو ملګرو ته یو څو غزلې نظمونه یې بیتونه یې کوم څه چې دې تیار کړي هغه دغه درنو ملګرو ته ووایه مننه یو غزل مې که درته ووایم تازه مې لیکلی دی وایي کله په یوه کله په بل ګرځي کله په یوه کله په بل ګرځي یار وطن ساتي په هر مورچل ګرځي البته ټول سربازان ورونو ته به ډالۍ وي کله په یوه کله په بل ګرځي یار وطن ساتي په هر مورچل ګرځي او کله چې خبر شوم چې په کور نه یې وپاسه کله چې خبر شوم چې په کور نه یې بیا ستا لیونی ستا له درشل ګرځي ډېر ښه دی او کله د هغه لپاره مه پرېږده کله د هغه لپاره مه پرېږده څوک چې ستا په مینه کې پاگل ګرځي او دا د واورې غر باندې وریزده که انګار صاحب دا د واورې غر باندې وریزده که ستا په ښکلي مخ باندې وربل ګرځي او ما سره چکر ته ځه د ترور لوري بخښنه غواړم لږ شوخ دی وی ما سره چکر ته ځه د ترور لوري ګوره همیشه خپلو سره خپل ګرځي مننه ما سره چکر ته زه د ترور لوري ما سره چکر ته زه د ترور لوري ګوره همیشه خپلو سره خپل ګرځي او بیا رحیمزي خوږ اشنا لیدلی دی بیا رحیمزي خوږ اشنا لیدلی دی بیا یې په دماغو کې غزل ګرځي مننه کوم مننه رحیمزي صاحب واقعا چې د رحیمزي صاحب شاعري له عشق محبت کا مننه رحیمزي صاحب په هره برخه کې
ښایسته لیکل کوي کاغذ کې حماسي کار برخی رحیم زی صاحب دغسې په یو غزل نه پرېږدو دغه د پټو لالونو ادبي خپرونې مینوال د شاعرۍ مینوال دي د شعرونو مینوال دي دغه ته یو غزل بله ور ډالۍ کړي یو مناجات دی البته وایي خدایه په مونږه کې الفت راولي خدایه په مونږه کې الفت راولي هر یو افغان کې محبت راولي د نفاق اور په دې هیواد کې مړ کړي د خوار ملت باندې رحمت راولي یووالی نشته ځانځاني د دلته یووالی نشته ځانځاني د دلته خالقه ته مونږ کې وحدت راولي چې د یتیم په کور غوغا جوړوو چې د یتیم په کور غوغا جوړوو زموږ د دې جنګ نه نفرت راولي او د ګران وطن حقونه نه پیژنو د ګران وطن حقونه نه پیژنو مونږ کې د خپل هیواد عزت راولي رحیم زی ستا د شعر ستاینه کوم رحیم زی ستا د شعر ستاینه کوم په هر یو بیت کې حقیقت راولي واقعا شاعر چې دی د ولس سترګې بلل کېږي هر شاعر ته پکار دی چې یو رښتینی انځور د دغه ولس انځور په خپلو الفاظو کې دغه ټولنې ته ترجمه کړي نو رحیم زی صاحب هم د هغه ملګرو کم نه دی چې دغه واقعیتونه دغه اساس مواد چې دي دغه د لفظونو په شکل دغه درنو ملګرو مینوالو ته وړاندې کړي رحیم زی صاحب دغسې په دوو غزلو دریو دی نه پرېږدي رحیم زی صاحب د ترنم بلبل دی رحیم زی صاحب نه په دغه وخت کې لنډ غوندې ترنم اورو مهرباني رحیم زی صاحب وفا صاحب که څه هم ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله درانه لیدونکي به وایي چې دا څه ناز کوي که نه خو بیا هم زه لږ مریضم یم خو یو څو بیا ته به درته ووایم وایي چې لکه زوړ چنار سوځېږم لمبې نه وینې صنما لکه زوړ چنار سوځېږم لمبې نه وینې صنما سمه شمه ویلې کېږم لمبې نه وینې صنما لکه زوړ چنار سوځېږم لمبې نه وینې صنما ستا د مینې لیونی وم تا پرواز زما ونه کړه بس ایره شوم ختمېږم لمبې نه وینې صنما بس ایره شوم ختمېږم لمبې نه وینې صنما زه د ګران افغانستان یم ګوته لرې له ماشې کړه زه د ګران افغانستان یم ګوته لرې له ماشې کړه ګرانه مه کوه ورانېږم لمبې نه وینې صنما ګرانه مه کوه ورانېږم لمبې نه وینې صنما سمه شمه ویلې کېږم لمبې نه وینې صنما لکه زوړ چنار سوځېږم لمبې نه وینې صنما په ډېر بخښنې سره چې مریض هم یم نور مې په وس رانلی ډېره زیاته مننه کوم واقعا چې رحیم زی صاحب الفاظ غږ انداز هر څه د ستایلو دي په دې هیله چې دغه زمزمه په ډېر څه منظوره کوي ځکه رحیم زی صاحب ناروغه مو بار بار یې غوښتنه مو وکړه خو ما ورته ویل چې دغه د درنو ملګرو غوښتنه ده چې دغه خپرونو کې د ترنم برخه مو ور اضافه شي د رحیم زی صاحب په وروستۍ کې دغه ملګرو ته څو بیتونه یې نظمي دغه به هم د خپرونې وروستی غزل یا نظمي مهرباني مننه دا غزل البته ټولو وطنوالو ته به ډالۍ وایي ما په کاڼو ولې له بلۍ لیونی شوې ده ما په کاڼو ولې له بلۍ لیونی شوې ده وګورئ ملګرو دا جینۍ لیونی شوې ده ډېر ښه دی مننه دغه تنها ژوند کوي په دې خبره پوهه یم دغه تنها ژوند کوي په دې خبره پوهه یم ځکه مې د مینې لیونی شوې ده او
ډیر خلک خبروي را باندې سوال منت مې نه مني وفا صاحب خلک خبروي را باندې سوال منت مې نه مني نن زما په ستوني کې سلګۍ لیونی شوې ده او نور په دغه لاره نظم نور په دې کوڅه نظم نور په دغه لار نظم نور په دې کوڅه نظم نور حوصله د گاونډۍ لیونی شوې ده ډیر زبر مننه نور په دغه لاره نظم نور په دې کوڅه نظم نور په دغه لاره نظم نور په دې کوڅه نظم نور حوصله د گاونډۍ لیونی شوې ده او د بیا تم توجه غواړم وای مزوروي دا په دې وطن سرتوره شوې ده مزوروي دا په دې وطن سرتوره شوې ده دا کونډه له ډېرې بېوسۍ لیونی شوې ده مننه مزوروي دا په دې وطن سرتوره شوې ده مزوروي دا په دې وطن سرتوره شوې ده دا کونډه له ډېرې بېوسۍ لیونی شوې ده مخکې ښه په هوش کې وه پاګل او لیونۍ نه وه مخکې ښه په هوش کې وه پاګل او لیونۍ نه وه اوس د رحیمزي په شاعرۍ لیونۍ شوې ده ما په کاڼو ولې له بلۍ لیونۍ شوې ده وګورئ ملګرو دا جینۍ لیونۍ شوې ده مننه کوم مننه رحیمزی صاحب په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو مینوالو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني وکړئ مننه وفا صاحب درنو لیدونکو ته بیا هم سلام کوم او همدا پیغام دی ورته زما چې ټوپک کېږدي او قلم راواخلي ځکه دا وطن په قلم جوړیږي نه په ټوپک باندې نو راځئ چې قلم راواخلو او ټوپک کېږدو چې دا وطن مو ګلي ګلزار شي او د نورو هیوادونو سره سیال شي مننه کوم مننه رحیمزی صاحب د وخت د راکولو د غزلو د اورولو د زمزمې څه چې رحیمزی صاحب ناروغه مو خو زموږ غوښتنه یې زموږ ته ګزار نه کړه او دغه یو څو بیتونه یې را سره په خواږه غږ شریک کړل دغه و د پټو ادبي بنډارونه مجلسونه د هیڅ چا زړه نه غواړي چې اختتام ومومي پای ومومي خو هر څه خپل وخت لري دغه به د پټو لالونه ادبي خپرونه په دې هیله چې دغه خپرونه هم را سره د نورو خپرونو په څیر خوښه کړئ نو ډېره زیاته مننه کوم درنو ملګرو ستاسو هم دغه د پټو لالونه ادبي خپرونه چې ما احمد الله وفا درته وړاندې کړه د احساس صاحب نه د انګار صاحب نه د رحیمزي صاحب نه د ټولو نه مننه ټول په دعاګانو کې یاد ساتئ ما احمد الله وفا او د کیمرې په برخه کې محمد حسین ملکزي ته ورکړئ اجازه دلوي الله پامان